السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة على رسول الله وبعد. شاغلو دوستانو د لمانځه زده کړې څلورم درس د بې لمانځه لپاره عذاب. حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي من فاته صلاة فكأنما وتر اهله وماله. د کوم چا څخه چې لمونځ تیر سي ګواکې د دغه سړي کورنۍ او مال ټول هلاک سول. په یوه بل حدیث شریف کې راځي چې بې له عذره یو څوک دا جرم وکړي چې لمونځ پرېږدي نو د الله تبارک وتعالی د لوري څخه په قیامت کې و دغه کس ته هیڅ توجه نه کیږي او د دغه کس لپاره دردونکی عذاب. په یو بل حدیث شریف کې راځي چې د قیامت په ورځ به د بې لمانځه لاسونه وتړل سي او دغه کس به ملایکان علیهم السلام پر مخ او پر شا باندې په چلاخو باندې وهي. جنت به ورته وایي نه ته زما لپاره او نه زه ستا لپاره یم، زما او ستا تر مابینځ هېڅ تعلق نشته. او دوژخ به ورته وایي چې راځه ته زما لپاره یې او زه ستا لپاره یم. په یو بل حدیث شریف کې راځي چې په جهنم کې یو شیله ده نوم یې لملم دی. دغه شیله د مارانو او لړمانو څخه ډکه ده. د دغې شیلې ژوروالی وایي د یوې میاشتې د مزل کولو په اندازه دی. دومره ژوره شیله ده. په دغه شیله کې به بېلمانځان نو ته عذاب ورکول کېږي. په یو بل حدیث شریف کې راځي چې په جهنم کې یو شیله ده جب الحزن ورته ویل کېږي چې دا د لړمانو کور دی او هر لړم یې د یو خچر په اندازه باندې دی. خچر یا موږ او ستاسو په افغاني اصطلاح چې غاتره ورته وایي په دغه اندازه باندې هر لړم دی. دا به هم د بېلمانځیانو لپاره وي. نو ښاغلو دوستانو لمونځ چې څومره فواید لري په بدني لحاظ د صحت په لحاظ باندې په روحي لحاظ باندې همدا ډول ډیر اضرار او تاوانونه هم لري. په طبي لحاظ هم د صحت د بخش څخه هم په روحي لحاظ باندې هم تاوانونه لري او د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې کومې وړاندوینې کړي دي د آخرت د عذابونو دا هم د بېلمانځه دپاره دي. نو هر مؤمن مسلمان که نارینه وي او که زنانه د لمانځه زده کړې ته زیاته توجه او پاملرنه وکړي او د خپل لمانځه په ادا کولو کې هیڅ راز خپل طاقت ونه سپموي. والسلام علیکم ورحمة الله